درنو لیدونکو السلام علیکم. نن د سنبولي 18مه د احمد شاه مسعود د وژل کېدو له 20مې کلیزې سره برابره ده. تېرو 20 کلونو کې د افغانستان جنتري کې دغه ورځ هیواد کې عمومي رخصتي وه او دا ورځ په ټول هیواد کې د مسعود د پلویانو لخوا لمانځل کېدله. خو نن کابل کې دولتي مامورین د خپلو دندو پر لور روان دي. د ښار ګڼو سیمو کې امنیتي منصوبین د نورو ورځو په پرتله زیات لیدل کېږي او داسې هیڅ نښې نښانې هم نه ښکاري چې د مسعود پلویان دې نن دغه ورځ ولمانځي. بلخوا امریکا کې د افغانستان پخوانۍ سفیره رویا رحماني چې خپله په 100,000 امریکایي ډالرو فساد تورنه ده په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې د غني په مشرۍ تیر حکومت یو شرمېدلی فاسد حکومت او دا فساد د حکومت او ملت ترمنځ یو ستر دیوال و. نوموړي ویلي له افغانستان څخه د غني ناګهانه وتلو دا هم سخته شرمولې ده. بلخوا د افغانستان د نوي حکومت سرپرست لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند الجزیرې سره خبرو کې ویلي چې نور په افغانستان کې د وینو تویېدو وخت پای ته رسېدلی او هیواد ته د خدمت لپاره موږ له ستر امتحان سره مخ یو. نوموړي پر ټولو پخوانیو چارواکو غږ کړی چې بیرته هیواد ته راوګرځئ، خپل هیواد کې آبادۍ په برخه کې ونډه واخلئ او له بشپړ امنیت به هم برخمن یې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.